نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته افغانستان کې د القاعده د بیا فعالیدو او د عشق د پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې امریکا لا هم له افغانستان نه ځان او نړۍ ته اندېښنه لري امریکایي چارواکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان نه نړۍ او امریکا ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو له غړو هیوادونو سره خبرې کوي دوی پرون په یونان کې د ناټو له پوځي مشرانو سره ناسته کړې چې نن هم دوام کوي امریکایي چارواکو ویلي چې د دې ناستې مهم هدف افغانستان او د دغه هیواد نه امریکا او نړۍ ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د مخنیوي په لارو چارو بحثونه دي له دې وړاندې د امریکا لوی درستي جنرال ملي دفاع وزیر ویدستین او د امریکا استخباراتي چارواکو د القاعده او د عشق ډلې د بیا څرګندېدو او فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي په دې صورت کې کېدای شي په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتو ته ګواښ پیښ کړي امریکا او ناټو د دې ډلو د بیا فعالیت د مخنیوي لپاره کار کوي خو طالبان بیا د امریکا د اندېښنې بې ځایه بولي د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون یوه غړي بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ادعا حقیقت نه لري القاعده اوس افغانستان کې نشته او د وزګرۍ ډیروالي او د خوراکي توکو د بیې لوړوالي په اړه د کابل ښاریانو اندېښنه وزګارتیا او په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالي کابل ښاریان اندېښمن کړي دي یو شمېر چې ثابت عاید لري وایي د طالبانو له راتګ سره وزګار شوي او د کور د لګښت د پوره کولو توان نه لري 22 کلن حاجي خان د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی د توکو د بیې له لوړوالي شکایت کوي دا یوازې حاجي خان نه دی چې له ستونزو سره مخ دی بلکې ډېری خلک چې ثابت عاید لري په تیره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یې فعالیتونه کم شوي چې ورسره کومو خلکو چې تنخوا او ثابت عاید یې درلود وزګر شوي دي د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکي د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمیدل هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د شته ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی لیدونکو له ملتیا مننه علامه ملشه